له هغې وروسته لږ تر لږه 9 کسانو د ابراموف لخوا د کمپاین د ملاتړ په پار ورکړل شوې مرستې بیرته ستنې او ټولو کسانو له دې تورونو د پاکۍ انکار وکړ. دریمه برخه بیا تر دې هم جالب او خطرناکه ده. هغه دا چې څنګه لوی کمپنۍ د رسنیو اعلانونو لارې د خلکو عامه افکار اغېزمنوي. لوی کمپنۍ د رسنیو او اعلانونو لارې د خلکو پر عامه افکارو د اغېز لپاره له څو لارو کار اخلي. لومړی دا چې دوی د اعلانونو له لارې د جمعي نظر جوړونه کوي. کمپنۍ په ټلویزیونونو، ټولنیزو ویبپاڼو او ټولنیزو رسنیو لپاره خورا ډېرې پیسې اعلانونو ته ځانګړې کوي. د دې اعلانونو موخه یوازې د محصول پلور نه وي، بلکې دوی غواړي چې د کمپنۍ اعتبار، نوم او ارزښتونو په اړه هم د خلکو ذهنیت جوړ کړي. دویم دا چې دوی د خپلو اعلانونو لپاره رسنیو ته خورا ډېرې پیسې ورکوي او رسنۍ له همدې اعلانونو خورا ښه عاید ترلاسه کوي. خو کله ناکله دا اقتصادي تړاو د دې سبب ګرځي چې د کمپنیو پر ضد دقیقې څېړنې په خورا احتیاط سره خپرې کړي، ځکه رسنۍ د اعلان ورکوونکي له لاسه وتو ویره لري. دریم دا چې لوی کمپنۍ غواړي عامه اړیکې او تصویر جوړ کړي. خو څنګه؟ هغه داسې چې دوی د عامه اړیکو ادارې جوړوي ترڅو د دوی مثبت خبرونه خپاره کړي، لکه د خیریه کارونو، نوښتونو او ټولنیزو پروژو راپورونه. موخه دا وي چې خلک دا کمپنۍ د یو مسؤل او ګټور بنسټ په توګه وپېژني. لوی کمپنۍ د څېړنو، کنفرانسونو، راپورونو او رسنیزو کمپاینونو له لارې ځینې موضوعات مهم ښیي او ځینې بیا کمرنګه کوي. مثلا کیدای شي یوه کمپنۍ د یوې موضوع اړوند خپلې داسې څېړنې خپرې کړي چې د همدې کمپنۍ د سوداګریزو ګټو ملاتړې وي. خو د دې خبرې د اثبات لپاره د رویټرز یوه څېړنیزه مقاله کې د اکسن موبل پر کمپنۍ ژوره څېړنه شوې ده. دې مقاله کې راغلي چې د اکسن موبل کمپنۍ چې د ګازو او نفتو له مخکښو شرکتونو څخه یو دی، یو لابیګر یې وویل چې کمپنۍ په ښکاره د کاربن د مالیې ملاتړ کوي، ځکه پوهیږي چې د اقلیم د بدلون د مخنیوي لپاره به دا طرحه هیڅ کله سیاسي ملاتړ ترلاسه نه کړي. دا خبره یې د چهارشنبې په ورځ کړې ده. د بریتانیا چینل 4 شبکې هغه مرکه خپره کړې ده چې د بریتانیا چاپیریال ساتنې ادارې ګرین پیس څېړنیزې ډلې ترلاسه کړې وه. دې مرکه کې د اکسن موبل کمپنۍ لوړپوړي لابیګر کټ مکوي خبرې کړې وي او د کمپنۍ د مشر او اجرایوي رئیس غوسه یې راپارولې وه. د ګرین پیس فعالانو ځانونه د کارموندنې د یو شرکت استازي معرفي کړي وو او له کټ مکوي او د اکسن له پخواني لابیګر سره یې د زوم له لارې مرکه کړې وه. کټ مکوي په مرکه کې وویل د کاربن د مالیې لپاره هیڅ سیاسي ملاتړ نشته، نو دا طرحه د عملي کېدو چانس نه لري. که رښتیا ووایم موږ هم پوهیږو چې دا به نه عملي کېږي، خو بیا هم د خلکو او رسنیو لپاره ښه موضوع ده. مکوي لومړی د رسنیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو وروسته یې په لینک انډ کې ولیکل چې د خپلو خبرو له امله سخت شرمېدلی دی او دا یې هم ومنله چې ګرین پیس ورسره دوکه کړې ده. هغه له خپلو همکارانو بخښنه غوښتې ده. خو تر خپرونې وروسته د اکسن موبل کمپنۍ رئیس او اجرایي مشر ډاروین وودز کټ مکوي د څرګندونو په اړه سخت غبرګون وښود. هغه وویل موږ دا څرګندونې په کلکه غندو او له هغو ژوره بخښنه غواړو په تېره هغه خبرې چې له ټاکل شویو دولتي چارواکو سره شوي دي. د زیاته کړه موږ د دغو مرکو پر لیدو حیران شو. موږ لا هم خپلې پر ژمنې ولاړ یو او د اقلیم د بدلون لپاره پر حل لارو کار کوو. دا ویډیوګانې په داسې وخت کې خپرې شوې چې یوازې یوه میاشت مخکې د اکسن ونډوال د شرکت له کمزوري مالي حالت ناخوښ وو. دا ټولې هغه کړنې دي چې د ناسالمو نظامونو په جوړښت کې لوی کمپنۍ ترسره کوي او په دې نظامونو کې تر ټولو توره برخه ده چې انسانان ورسره مخ دي. خو د دې پر خلاف د اسلام مبارک دین د داسې لویو فسادونو د مخنیوي په پار بیخي ځانګړی او ښکلی نظام موږ ته راښایي. راځئ له اسلامي اړخه هم د یو نظام پر جوړښت خبرې وکړو. تر هر څه مخکې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانې ته ورشو، خو دې زمانې ته له ورتګ مخکې راځئ سیاسي نظام تعریف کړو. سیاسي نظام د هغو سیاسي فعالیتونو ټولګه ده چې ګڼ چارواکي د یوه ټاکلي هدف په پار ترسره کوي او ورته ژمن پاتې کیږي. دا نظام له داسې عناصرو جوړ دی چې هر یوې یوازې ځان د اسلامي سیاسي نظام یوه برخه جوړوي او دقیقا همدې ځانګړنې ته د سیاسي نظام د جوړښت عناصر ویل کیږي. په هر سیاسي نظام کې د جوړښت، دندو او موخو په څیر برخې څیړل کیږي، خو دلته زموږ بحث د نبوي سیاسي نظام په جوړښت راڅرخي. د دې جوړښت څلورو برخو باندې تمرکز ډیر کیږي: د حکومت، قلمرو یا پولي، رهبري، چارواکي او خلک.
رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل رسالت د تبلیغ او اسلام د یو نړیوال دین په توګه د خپرولو داسې یو ځواک او واک ته اړتیا لرله چې یوازې د اسلامي حکومت په جوړېدا یې ترلاسه کولی شو. له همدې امله رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل رسالت رسولو او د اسلامي حکومت لپاره ځینې اقدامات ترسره کړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مشرکانو له سختو زورونو له امله اړ شو چې له مکې څخه مدینې ته هجرت وکړي، ځکه په مدینه کې د اسلام دین د تبلیغ لپاره مناسب چاپیریال موجود و. خو مدینې ته له ننوتلو مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم لومړنی مهم اقدام د عقبه د لومړي او دویم تړون ترسره کول و او د اوس او خزرج قبیلو څخه د استازو ټاکنه هم وه. د عقبه دویم تړون سیاسي او ټولنیز ماهیت لاره. د دې تړون له مخې د مدینې خلکو ژمنه وکړه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاتړ به کوي او د دښمنانو په وړاندې به یې دفاع کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ستاسو وینه زما وینه ده، ستاسو عزت زما عزت دی، زه له تاسو یم او تاسو له ما یې. له هر چا سره چې تاسو جګړه کوئ زه به هم ورسره جګړه کوم او له هر چا سره چې تاسو سوله کوئ زه به هم سوله کوم. مدینې ته له رسیدو وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم بل اړین کار چې وکړ د مسجد نبوي جوړول و. دا جومات یوازې د عبادت ځای نه و بلکې د حکومت، مشورو، د خلکو د ستونزو حل، قضاوت او نورو ټولنیزو چارو مرکز هم و. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې پوهېده چې د یو منظم اسلامي حکومت د جوړېدو لپاره د قبیلو ترمنځ یووالی خورا مهم دی. نو له همدې امله یې د مهاجرینو او انصارو ترمنځ د اخوت تړون رامنځته کړ تر څو قبیلوي اختلافات ختم او مسلمانان متحد شي. وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینې عمومي تړون رامنځته کړ. په هغه وخت کې د مدینې ټولنه له مسلمانانو، یهودو، عربو قبیلو او مشرکانو جوړه وه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې تړون کې د هرې ډلې حقونه، مسؤلیتونه او قوانین په روښانه ډول وټاکل. د بیلګې په توګه دې تړون کې راغلي و چې هیڅ مشرک به د قریشو د دښمنانو ملاتړ نه کوي او همدارنګه د بني عوف یهودان او نور یهودي ډلې به په خپلواک ډول په دې تړون کې شامل شي. وروسته دا تړون د مدینې د ګډ ژوند، عدالت او ټولنیز نظم بنسټ وګرځېد. دا پورته ټولې هغه کړنې وې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیاسي نظام د جوړونې په پار ترسره کړې. اوس د دې نظام پر جوړښت او عناصرو خبرې وکړو. هر حکومت یو جوړښت لري. موږ به د دې جوړښت پیل له پولو وکړو. د یو حکومت د رامنځته کېدا لپاره تر ټولو لومړنی څیز د ټاکلې خاورې او پولو شتون دی. د مدینې د عمومي تړون له مخې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلامي دولت پولې هم وټاکلې. د دې سند یوه ماده کې مدینه او د هغې اړوند سیمې د امن او حرمت سیمې ګڼل شوي دي. له کعب بن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې فرمایي زه رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینې غرونو مخیز، الحفا، ذوالعشیره او تیم غرونو څوکو ته ولېږلم چې د پولو د معلومولو لپاره نښې کېږدم. د سیاسي نظام دویم اصل د رهبرۍ اصل دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نظام مشري پر غاړه لرله او دا مشري مطلقه وه ځکه الله تعالی د قرآن کریم ګڼو ځایونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یادونه کړې او ګڼ آیتونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مشرۍ اړوند نازل شوي دي. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. د هجرت په لومړي کال چې کوم تړون رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینې خلکو ترمنځ کړی و په دوو مادو کې وروستۍ پریکړه او د قضاوت واک الله تعالی او د هغه رسول ته سپارلی و. د مدینې د عمومي تړون په یو ماده کې مؤمنانو ته خطاب شوی چې هر کله چې ستاسې ترمنځ کومه مسله کې اختلاف و نو هغه د الله تعالی او د هغه د رسول حضور ته راجع کړئ. همدارنګه د تړون په بله ماده کې د الله تعالی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قضاوت او حاکمیت یادونه د هغو ټولو کسانو په اړه شوي چې د دې تړون ژمنه یې منلې وه، هغه که مسلمانان، مشرکان او یهودان وو. ماده داسې ده چې هر کله چې د دې تړون ژمنه کوونکو ترمنځ د قتل یا بلې خطرناکې فتنه اچوونکې پیښې په اړه اختلاف راغی نو د حل لارې لپاره باید الله تعالی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور ته مراجعه وکړي. د سیاسي نظام بل اصل د چارواکو او مسؤلینو ټاکل دي. د اسلام سیاسي نظام د پولو تر پراخېدا وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم ځینې سیمو ته والیان ولېږل او د دوی دندې هم وټاکلې.
رسول الله صلی الله علیه وسلم جبل بن معاذ د یمن والی، عمر بن حزم د نهران والی، عطاب بن اسید د مکی مشر، ابن بازم د صنعا والی وټاکل. کله چې د اسلامي نظام پولې پراخې شوې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت پر اووم کال بیلابیلو سیمو ته خپل سفیران ولېږل. د دې سفیرانو دنده دا وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکونه نورو پاچاهانو ته ورسوي او هغوی د الله تعالی لوري ته راوبلي. له دې ډلې عمر بن امیه د نجاشي حضور ته ولېږل شو، عبدالله بن امیه زمري د ایران کسرا پاچا ته ولېږل شو، دحیه کلبي د روم واکمن ته ولېږل شو، شجاع بن وهب د شام پاچا ته ولېږل شو او حاتب بن ابي بلتعه د مصر واکمن ته ولېږل شو. خو د اسلامي سیاسي نظام بله ځانګړنه دا ده چې رهبر د سرمایي په اساس نه ټاکي بلکې د تقوا په اساس ټاکل کیږي چې خپل شرطونه او حالتونه لري. خو په ډیموکراتیکو نظامونو کې رهبر د سرمایي د څومره شتون په اساس ټاکل کیږي او خلک فکر کوي چې رهبر د دوی په رایه ټاکل کیږي تر شای لوی کمپنۍ لاس لري. نو د اسلام سیاسي نظام خورا ډېرې خبرې او برخې لري چې راټولول یې کیدای شي د یوې ویډیو کار نه وي. درنو لیدونکو دا و زموږ د نن ورځې خپرونه. تر بلې خپرونې مو پر پاک الله تعالی سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.